السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په پکسارت کې څنګه ګرافیک ډیزاینینګ کولی شئ؟ معنا دا چې له دوو دریو څلورو انځورونو یو ښه ډیزایني انځور جوړ کړئ. راځو په ویډیو باندې شروع کوو، وخت مو نه نیسو. د ورته ګرافیک ډیزاینینګ لپاره د هغې زده کړې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ، لینک کې په لومړي کمنټ کې پین دی. دغه انځور موږ په پکسارت کې جوړ کړی و. پکسارت دغه دی، ور داخل شو او هغه انځور چې کوم موږ جوړ کړی دی هغه دغه دی. تاسو کولی شئ پکسارت کې زموږ آی ډي ته داخل شئ، په اسانه طریقه یې جوړ کړئ. اسانه طریقه مې درته ښوولې وه چې څنګه ده. تاسو زموږ د پکسارت چې کوم آی ډي موږ مخکې ویډیو کوم موږ مخکې نشر کړې وه هغه کتلی شئ. د پکسارت په پکسارت کې د انځور جوړولو اسانه طریقه او د دې ماشوم انځور مو پکې جوړ کړی و. تاسو دا وینئ، هلته هم دغه علامه تاسو پېژندلی شئ او د ویډیو لینک هم په لومړي کمنټ کې انشاءالله درته پین دی او د پکسارت زموږ د آی ډي لینک هم په لومړي کمنټ کې درته پین دی انشاءالله. او دغه انځور که تاسو په اسانه طریقه جوړوئ او بیا پکسارت کې زموږ آی ډي ووهئ، راشئ او دلته د انځور په اسانه جوړولی شئ. لکه د دې انځورونو د کوم ځواکونه چې پکې دي دغه ځواکونه دې په ځای تاسو خپل انځورونه هم واچولی شئ، یا کوم د خپلې خوښې ځواکونه مو وي هغه هم واچولی شئ. راځو چې څنګه کېږي، څنګه جوړېږي دغه انځور په هغه طریقه چې خپله یې جوړوئ، نه په دې چې د چا په مرسته یې جوړ کړئ. تاسو به دغه علامه ووهئ، کراس علامه په اخري بیخ کې چې کومه وه دغه انځور دی. دا انځور ما سره راسره دی. دغه انځور که تاسو غواړئ زموږ ټیلیګرام ګروپ ته لاړ شئ. زموږ ټیلیګرام د ګروپ لینک هم په لومړي کمنټ کې انشاءالله درته پین دی. تاسو کولی شئ له هغه ځایه زموږ د ټیلیګرام له ګروپ نه دغه انځور واخلئ. دغه انځور مې ووهلو، اوس راځم د ځواکونو چې کوم انځورونه دي هغه ورته راخلم. هغه انځور چې مونږ سره کم دی په ګلرۍ کې راسره دی، خو اوس ماته اړتیا نشته زه اوس ګلرۍ کې بیا په هغه په مشکله لټوم. چې یو ځل مې هغه انځور جوړ کړی هغه بیا ما سره دلته په لصق کې بیا راسره پیدا کېږي. دا لصق دی، دا مې ووهلو او راغلم دلته المجموعات چې کوم تاسو وینئ المجموعات مې ووهلو، دې کې 2 نمبر ته راغلم، عناصر الخاصه. عناصر الخاصه ته چې راشئ هغه ډیزاینونه چې کوم تاسو جوړ کړي وي لوګوګانې هغه تاسو سره په دې کې پیدا کېږي. لکه دغه دی، ما په لومړي سر کې دغه انځور کارولی و او بیا مې دا انځور کارولی و. دغه انځور مې چې کوم کارولی و دغه دی ما سره، دا مې ووهلو، غټ مې کړو. دا لږ صفحه کول غواړي، صفحه کوم یې. صفحه کولو ځای دغه دی تعدیلات مې ووهل، سپین به یې کم لږ او لږ به یې رنګ تیز کم، وینئ لږ صفحه به یې کم، صفحه کولو ته اړتیا نشته بلکې لږ به یې صفحه کم. په دغه باندې به یې لږ رنګ تیز کم او په دې به یې لږ یې رنګ خوندور شو، ښه به وي. کوم چنده صحیح دی، دغه ځای صحیح دی 26 کې. او بیا به دلته راشم، دغه ځای کې سپینېږي، ذخیر لږ به یې داسې کم، دلته یې رنګ تورېږي، دغه کېږي، دغه هم چندانې خوند ورسره نه کوي. دغه ځای کې رنګ به یې ورته لږ سور کم. دا خو وشو. اوس به څه کوم، ټیک نشان به ووهم او لږ به یې وسیع کم او بیا به همدغه انځور له دغه ځای نه نور هم صفحه کم. دا ووهم، دا به ووهم، صفحه نشو سم، دلته ما سره صفحه بلکې لومړي سر ته به لاړ شم، دغه ځای یا دغه ځای دلته هم سم نه صفحه کېږي، نو کراس به ووهم ځکه چې دی نور رانه خرابېږي، نه یې خرابوم. دا مې چې کله ووهلو بیا به زه ټیک نشان وهم، پر اثر کې تاسو وینئ ومې وهلو. دغه انځور اوس ثبت شو په دې کې. اوس به لاړ شم بل انځور به راواخلم. بل انځور زه تاسو ته ښیم، انځور درته ښیم چې د هغې د بیکګراونډ د ختمولو طریقه هم درته ښیم. اضافة الصوره به ووهئ، یو سوره انځور ورته راخلم. ما انځور له اوله نه په بیسټ انځورونو کې دغه کړی دی، المفضله کې چې کوم زما د خوښ انځورونه دي په هغې کې تاسو بیا دغه ووهئ. فیورټ انځورونه ما سره چې کوم دي هغه دغه دي، په دې کې به زه دغه دی چې ما خوښ کړی انځور دی دغه دی ومې وهلو او ټیک نشان مې پرې وکړو او هغه انځور ما سره دلته راغلو. اضافه ورته را اضافه مې کړو هغه انځور. معنا تاسو له خپلې ګیلرۍ نه چې کله ورته انځور راواخیستو بیا به تاسو څه وکئ، هغه طریقه اوس درته ښیم. دغه انځور د بیکګراونډ ختموم، را به شئ کینچي نشان به ووهئ، قطع مو چې کله ووهلو شخص به ووهئ.
اوس وینئ دې انځور صفا روان اخیستو دا څنګه ورسره دغه ځای دی او دغه ځای نه دا ټول ورسره دي څه به وکئ تاسو له دغه ځای نه په شا شئ له چې کوم داسې شخص وهلی و هغې نه په شا شئ دغه ځای خوښ کئ دغه ځای وینئ دغه ځای خوښ کئ او بیا تاسو څه وکئ یوه کرښه داسې تېره کئ دغه ځای ته پکې را داخل شئ بیا دغه ځای پرې راتاو یې کئ تقریبا لږ داسې نږدې نږدې ورته راتاو کئ ضروري نه ده چې تاسو بالکل په همهغه ډول ورته راتاو کئ اوس مې دا ورته راتاو کړو بره سر رنګ ته لږ رنګ ورکوم سر یې پکې نه دی راغلی سر به ورته پکې راولم تاسې وینئ سر مې ورته پکې راوستو او بل دغه ځای پکې راغلی دی دا به درنه حذف کم ربړ مې دلته ووهلو تاسو دا ربړ وینئ تاسو د ښوونې لپاره نور تاسو خپل صفحه هم حذف کولی شئ خو زه فقط ستاسو د ښوونې لپاره او وخت مو نه ضایع کوم لږ لږ به ترې دا حذف کوئ مثلا ما ترې دا په دې ډول حذف کړو وشو فرض کړه دغه انځور بالکل صفا راغلو اوس په داسې ټیک نشان ووهئ دلته راغلو یعنې بیکګراونډ ختم شو دغه انځور مخ د بل طرف ته واړوئ مخ د بل طرف ته په دې اړول کېږي دغه ووهئ او بیا دا ووهئ یعنې مخ د بل طرف ته واوښتو لږ یې داسې کوږ کئ او لږ یې ښکته کئ اوس به څه کوئ دې انځور ته لږ سور رنګ کې سوری ورکئ هغه هم په سور رنګ کې سوری دغه دی ظل مطلب سوری دا به ووهئ بیا دغه سور رنګ ووهئ یعنې سوری څه شو سور رنګ شو خو دغه سوری اوس مضبوط نه دی تاسو بیا تعدیل ووهئ په همدې سوري کې دغه برني دغه درې موضوعات وینئ په دې کې دغه ووهئ چې لږ سوری قوي شي او دغه لږ ووهئ چې لږ سوری تیز شي یا دغه مابین والا ووهئ او سوری د بل طرف ته راواړوئ او دغه ووهئ سوری دې سره بره ځي دې سره لاندې ځي او لږ سوری نور هم تیزول غواړي تیز مې کړو بیا تعدیل ته راځم سوری مې ترې لږ بهار کړو ډیزاین لپاره وینئ اوس یې وینئ سوری بالکل کریکټ راغلی اوس به دغسې لږ داسې ښکته کړم ځکه چې هلته سوری لږ بد ښکارېدو دغه اوس بالکل صحیح شو تاسې وینئ اوس به څه کوم ټیک نشان به ووهم ټیک نشان مې ووهلو اوس راځم دې انځور ته زه یو څه نور دغه ورکوم تأثیرات دا مې ووهلو مې دا ووهلو چې لږ صفا شي وینئ صفا شو مخکې داسې و اوس داسې شو بیا به څه وکړم ټیک نشان به ووهم بیا به زه راشم دا به دوباره بیا ووهم دویم ځل دا به ووهم سو په دې ډول شي دغه رنګ اوس بالکل ډېر ورته تیز شو زه به ترې دا لږ کمزوری کړم بلکې دې سره کمزوری کېږي دې سره نور هم تیزیږي دا مې ووهلو او دې سره نور هم تیزیږي دا به لږ را دې خوا کړم اوس وینئ اوس بالکل برابر شو یا به څه وکړم ټیک نشان به ووهم چې ټیک نشان مې ووهلو نور هم تاسو چې کوم هغه ځای کې تأثیراتو کې مې کوم څه خوښ وي هغه ورکولی شم بیا به راشم القناع ته دا به ووهم دلته به زه ما سره خو دا دلته شته خو تاسو د ښوونې لپاره را به شم دغه ځای ته تاسو دا نوم یاد وساتئ تموج چې دلته راغلمه دا خلطه مې ورته خوښه کړه په دې ډول رنګ یې تیز دی دا ورته لږ پیکه کړم وینئ چې چړک وهي نو اوس چړک وهي بالکل صحیح شو اوس به څه وکړم ټیک نشان به ووهم ټیک نشان مې ووهلو اوس لیکل پاتې شول لیکل بلکې د چړک وهنه به وروسته ورکړم وروسته د لیکلو نه اوس به چړک وهنه ترې حذف کړم څنګه به حذف کوم دغه ځای وینئ دغه ځای کې ترې په شا راغلم وینئ حذف شو دلته که بیا لاړ شم هغه بیا راشي دغه ځای کې به ووهم بیا ترې ختم شي مخکې له هغې باید زه لیکنه ورکړم لیکنه دلته ټایپینګ وینئ ټي مطلب ټایپینګ لاندې ورسره لیکلي النص نص مطلب لیکنه ور به کم بدري 313 بټالین ور مې کړو د لیکنو دپاره زه فونټ خوښوم په دغه ځای کې دا به ښه وي ور مې کړو بلکې ټول په غټو حروفو کې که ولیکل شي هغه به ښه وي بدري 313 بټالین ټول مې په غټو حروفو کې ولیکل دا داسې کږوم بالکل مستقیم شو د زړه لیکه چېرته پې وکړه او لږ یې پلنوم پلن مې هم کړل لږ یې غټوم چې د انځور سر نه لږ یې دغسې وړکی کوم اوس وینئ بالکل صحیح شو
صحیح شو. اوس دې لیکلو ته زه باید داسې رنګ ورکړم چې هغه د سره مناسب وي. که دا رنګ ورکړم څنګه ښکاري او که دا رنګ ورکړم څنګه ښکاري هغه باید زه په یاد ولرم. خو دغه رنګ به ورکړم، سور رنګ به ورکړم، بلکې هلته ګورم چې ما کوم رنګ ورکړی هغه ډېر په زړه پورې ما سپین رنګ ورکړی و، سپین رنګ ورسره ښه دی ځکه چې هغه ډېر ښه ورسره ښکارېده. سپین رنګ مې ورکړو او څنګونو ته مې شین غوندې رنګ ورکړی و. په دې ډول که کوم رنګ و، هو تقریبا دغسې رنګ و. دا رنګ مې څنګونو ته ورکړو او لږ مې څنګونو رنګ تیز کړو، بلکې دا رنګ وینئ. او دا رنګ یې بیخي تیز دی، سترګو باندې دننه کېږي. لږ به دا پیکه کم، وینئ لږ به تیز کم. او بل به څه وکړم، یو ځل بل لاندې ورسره ولیکم افغان، افغان بس ومې لیکل. دا به هم کوږ کم، دلته به یې ولیکم وړوکی به یې کم. سپین رنګ یې صحیح دی، څنګونو ته یې هم هغه دغه رنګ کوم رنګ مې ورکړی و همدغه رنګ لږ مې تیز کړو او دغه ځای به یې لږ کمزوری کړم. وینئ څه مې وکړل. اوس به څه وکړم، ټیک نشان به ووهم. اوس به راشم هغه ګوتۍ چې کوم خلطي نشان هغه به ووهم. مې هلته وهلی و، اوس به راته تیار دلته پروت وي. لږ مې پیکه کړو، لږ مې نور هم پیکه کړو. اوس به څه وکړم، ټیک نشان به ووهم. اوس زه د خپل ځان لوګو ورخېږم، هغه چېرته ده؟ دلته ده. دا به ووهم، دلته به راشم، دغه د ما سره خپله لوګو، دا زما د خپله لوګو مې ده دغه. دا مې چې هر چېرته لګوله دلته مې ولګوله، ټیک نشان مې ووهلو. او اوس به څه وکړم، دغسې ځان سره ګیلرۍ کې سیو کوئ، دا به ووهئ. اوس وینئ سیو شو ګیلرۍ کې، تم الحفظ فی المعرض الصور. ښه اوس به دغه ووهم، پام ونه و دغسې وینه د سپین دغسې. او بیا به دا ووهئ. دا مې چې ووهلو لږ صبر ورته وکئ څو دا خلاص شي. بیا تاسو دلته خپل هشتاګ وکاروئ په دغه ځای کې. هشتاګ مې چې وکارولو وینه دا اوس ما د خلاص شو هغسې. اوس به زه دلته هشتاګ وکاروم. هشتاګ به وکړم GDI IEA افغان، افغانستان، طالبان، فورس، رینجر، آرمی، افغان آرمی، ویکټر فورس، بدري بټالین، اسلامیک امارت افغانستان، اسلامیک آرمی. دا مې په انګلیش کې وکارول. اوس په عربی کې افغان یا پښتو کې طالبان، افغانستان، اسلام، بلکې اسلام هو اسلام، اسلامی استخبارات، راځم دلته جیش یعنی خافاتح ځواک، افغان ځواکونه، کمانډو، یرموک ځواک، بدري بټالین داخلي. او دا خپله دی هم بدري بټالین. خیر یو ترې حذف کم، څه ترې حذف کمه، کمانډو مې حذف کړو، دغه ځای کې مې ور واچول بدري قطعه مې دلته ور واچول. اوس به څه وکړم، شارک مې ووهلو او را به شم. که هغه ځای کې مو ځان سره نه یې سیو کړی، دغه ځای کې دوباره بیا هم ځان سره سیو کولی شئ. وینئ ښه اوس وګورئ، وینئ حفظ فی المعرض هلته سیو شو. اوس به دا ووهم تم، تاسو بر اثر کې وینئ تم مې ووهلو او انځور څه شو، حفظ شو. تاسو دا وینئ دا حفظ شو. مخکې مې هم دا لیکلی و، اوس مې دا ولیکلو. وینئ دغه اسانه طریقه ده. انشاءالله تاسو به زده کړی وي او ډېره اسانه طریقه ده. او دغه یو ځل بیا درته وایم چې زما له دغو نشراتونه غلطه ګټه مه پورته کوئ. دین و بین اسلام ته ترې خدمت وکئ، هېواد ته ترې خدمت وکئ، خپل مسلک ته ترې خدمت وکئ. اما که داسې چېرته غلطه ګټه ترې پورته کړه، د قیامت په ورځ به زه له تاسې بری او بیزاره وم. د خدای په نزد غاړه بنده ده که تاسو ترې غلطه ګټه پورته کړه، فسق فجور ته مو ترې ګټه پورته کړه. او بیا همدا درته وایم چې د داسې نورو ګرافیک ډیزاینونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، زموږ د ټلګرام ګروپ کې هم جوین شئ. هلته موږ اکثر ویډیوګانې درته اچوو او کم ویډیوګانې چې وي یا کم انځور وي موږ هلته در لیږو. لکه څنګه چې اوس درته وښول په د ویډیو په شروع کې چې دا انځور به هلته در ولیږم، لکه ضروري دی. او همدغسې او بقیم به لوی خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.